سلام ګرانو لیدونکو، پام کړئ د نن خبري ټولګې ته. افغان ځواکونو بدخشان کې د جمعه خان فاتح کسان محاصره کړي. له بدخشان څخه سیمه ییزې سرچینې علم نیوز ته وایي چې د نسی ولسوالۍ په شاخدرې، خوغز او شاوخوا سیمو کې سیمه ییز قمندان جمعه خان فاتح د خپل وسلوالو ملګرو سره د افغان ځواکونو له لوري تر محاصرې لاندې دی. سرچینې وایي د دواړو لورو ترمنځ له څو ساعتونو راهیسې سختې نښتې روانې دي او د جمعه خان فاتح اړوند کسان محاصره شوي دي. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي غږیز کلپ کې جمعه خان پر خپل عسکرو غږ کوي چې جګړې ته دې دوام ورکړي. د سرچینو په وینا د جمعه خان فاتح د ډلې یو شمېر کسانو د جګړې د دوام پر ځای د تسلیمېدلو خبره هم کړې ده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان تسلیم شوي دي. د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي، خو خپلواک او کره شمېرې لا نه دي تایید شوي. افغان سفیر سردار احمد شکیب په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او د خپلواکۍ ورځ کې د ګډون لپاره بلندي کې وروړی دی. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر سردار احمد شکیب د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره وکتل. د جمعیت علما اسلام د بیانیې له مخې په دې لیدنه کې د سیمې پر روان سیاسي وضعیت او امنیتي حالاتو خبرې وشوې. دوی وایي افغان سفیر د اګست 15 ورځې په مناسبت جوړېدونکو مراسمو کې د ګډون رسمي بلنلیک مولانا فضل الرحمن ته وسپاره. اشرف غني وایي ستاسو د عفوې محتاج نه یم. پخواني ولسمشر اشرف غني د اسلامي امارت له عمومي عفوې سره په تړاو د ABN مرکه کې ویلي چې د طالبانو عفوې ته محتاج نه دی. ډاکټر غني وایي طالبان باید د ولس رایه او انتخاب ومني او له افغان ولس څخه بخښنه وغواړي، نه دا چې دای دې له طالبانو څخه د عفوې غوښتنه وکړي. نوموړي ویلي ما داسې ګناه نه ده کړې چې ستاسو د عفوې محتاج اوسم. غني ټینګار کړی چې دای د ولس منتخب ولسمشر و او طالبان باید د خپلو جګړو او د افغانانو د وژلو په اړه ځواب ووایي. هغه زیاته کړې ټول باید له ملت نه، له ولس نه عفو وغواړي. اوس که تاسې ولس ومنئ، د ولس رایه ومنئ، بیا لاره برابریږي. اما دا چې راشم زه تاسو ته سر ټیټ کړم په 100 کالو کې هم نه. د اګست لومړنۍ 11 ورځې د پاکستاني پوځ لپاره له درنې مرګ ژوبلې سره ملې وې. د راپور په حواله په تیرو 11 ورځو کې د بلوچستان او پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان د پوځ لسګونه سرتیري او دغه هېواد د امنیتي ځواکونو لوړپوړي افسران وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په لومړۍ 11 ورځو کې د پاکستاني ځواکونو مرګ ژوبله په بېساري ډول لوړه شوې، او پاکستاني چارواکي د تلفاتو د شمیرو د خپرېدلو له اندېښنې له امله په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډاډه کوي. د سرچینو په وینا په تیرو 11 ورځو کې د بلوچستان او پښتونخوا شاوخوا 10 پوځي پوستې هم د وسلوالو کسانو له لوري نیول شوي دي. د راپور له مخې ځینې نیول شوي پوستې وروسته د چاودېدونکو توکو په وسیله ویجاړې شوي دي. مولوي عبدالکبیر وایي اوس په افغانستان کې اسلامي نظام راغلی، له نور هیوادونو خپل وطن ته راشي. د کډوالو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وایي راستنه شوو افغان کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو او د هغوی د مینو د بیارغونې هڅې روانې دي. نوموړي پکتیکا ته د سفر پر مهال له لسګونو راستنو شوو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو په ویش کې ګډون کړی او ویلي دي چې اړمنو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره ګڼو ادارو ته دندې سپارل شوي دي. د کډوالو چارو وزارت په وینا د مرستو دغه لړۍ تر اوسه په لوګر، پکتیا او پکتیکا کې ترسره شوې او په هر ولایت کې 1000 کورنیو ته د خوراکي توکو بستې ویشل شوي دي. عبدالکبیر له افغان سوداګرو هم غوښتي چې له راستنو شوو کورنیو سره مرسته وکړي. ویلي دي چې د هغوی د مینو د بیارغونې په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې روانې دي. اسماعیل خان وایي د طالبانو استبداد د زوال پر لور روان دی. جهادي شخصیت محمد اسماعیل خان د هرات د سقوط د 5مې کلیزې په مناسبت ویلي د طالبانو پر وړاندې مقاومت او د دغې ډلې د واکمنۍ او حکومتولۍ په اړه د خلکو کرکه زیاته شوې ده. نوموړي ویلي دا وضعیت د طالبانو د استبداد د زوال نښه ده. اسماعیل خان دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د زمري په 21مه د هرات ښار د سقوط د 5مې کلیزې په مناسبت په خپرې کړې اعلامیه کې کړې دي. نوموړي
غړي د 1400 لمریز کال د زمري میاشتې په 28مه د هرات سقوط د حساب شوي دسیسې پټو معاملو او ښکاره وطن پلورنې پایله بللې او ټینګار کړی چې دغه ویرونکې پیښې په ټول افغانستان کې د نظام د جوړښت د بشپړ ړنګېدلو زمینه برابره کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ وروسته د دې ډلې د یو حساب ورکوونکي او مسؤل نظام په جوړولو کې پاتې راتلل تر بل هر وخت ډیر څرګند شوي دي. اسماعیل خان ویلي د یو مشروع او د خلکو پر بنسټ د حکومت نشتوالی په سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د طالبانو ظلم تبعیض او ظالمانه سیاستونو ترڅنګ هیواد د نابودۍ پر لور بیایي. افغان حکومت بیا دا ډول ادعاوې ردوي. پاکستان وایي افغانستان سره یوازې پر قانوني لارو تګ راتګ منو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي وایي اسلام آباد پر ډیورنډ کرښه اغیزمن کنټرول لري او تګ راتګ یوازې د ویزې ټاکلو قوانینو او موجودو حقوقو له مخې مني. نوموړي ویلي د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي تدابیر باید دوام ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د چهارشنبې په ورځ د دغه وزارت په اونیزه خبري غونډه کې له افغانستان سره د اړوندو موضوعاتو په اړه یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان افغانستان سره ډیورنډ په اوږدو کې د اغیزمن سرحدي کنټرول لپاره د تدابیرو عملي کولو ته دوام ورکوي او تګ راتګ یوازې د ټاکل شوو قوانینو او مقرراتو له مخې ترسره کیږي. اندرابي زیاته کړې پاکستان په خپلو ټولو نړیوالو پولو د افغانستان له پولې سره هم اغیزمن کنټرول پلي کوي او د سرحدي مقرراتو د هیڅ ډول سرغړونې اجازه به ورنه کړي. اندرابي ټینګار وکړ چې د لارو مدیریت او د خلکو د تګ راتګ اړوندو قوانینو رعایت د پاکستان د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. هغه ویلي چې د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره به اړین تدابیر دوام لري. ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا د هرمز تنګي بشپړ کنټرول په لاس کې لري. هغه زیاته کړې چې ایران نور په منځني ختیځ کې واکمن ځواک نه دی. هغه وویل زموږ سمندري ځواک فوق العاده دی او زموږ د هیواد لپاره وضعیت ډیر ښه روان دی. د فاکس نیوز د راپور له مخې ټرمپ له جنیوا څخه تر سفر وروسته د اوهایو ایالت په یو مراسمو کې د فریډم 250 په نوم د وطن پالنې لوبو د ګډون لپاره تللی و. هغه خبریالانو ته وویل چې د ایران موضوع ښه روانه ده په بشپړه توګه ښه روانه ده. هغه زیاته کړه موږ د هرمز تنګي بشپړ کنټرول په لاس کې لرو. موږ پرې کنټرول لرو بل هیڅوک نه یوازې موږ. ټرمپ ویل زموږ سمندري ځواک فوق العاده دی او زموږ د هیواد لپاره وضعیت ډیر ښه روان دی. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې آیا پر ایران باور لري هغه ویل زه پر ایران باور نه لرم ولې ستاسو په ان زه پر هغوی باور لرم. هغه زیاته کړه زه وروستی کس یم چې پر هغوی به باور وکړم. هغوی تل ماته دروغ ویلي دي. ټرمپ ویل موږ همدا اوس د هرمز تنګي بشپړ کنټرول په لاس کې لرو. هغوی هیڅ کنټرول نه لري. موږ بشپړ کنټرول لرو. تنګی زموږ دی او که یو وخت هغوی کوم اقدام وکړي نو هغه مهال به له منځه یوسو.